تازه خبر هند پر پاکستانی کشمیر هوایي او د میزایلو حملې کړي. وایي د پهلګام غچ مو واخیست، پاکستان وشرمېده. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د هند دفاع وزارت د رسمي اعلامیې له مخې پر پاکستان برید ومانه. وایي شیبه مخکې د هند وسلوالو ځواکونو د پاکستان پر ضد د سندور په نوم عملیات پیل کړل. دغه وزارت زیاته کړې چې په دې عملیاتو کې د پاکستان تر ولکې لاندې جموں او کشمیر کې د ترهګرو 9 پټن ځایونه په نښه کړي چې هند ته ترې سردرد او پر ضد پلانونه پکې جوړېدل. د هند دفاع وزارت زیاتوي چې د پاکستان د پوځ تاسیسات نه دي په نښه کړي او د هدفونو په انتخاب کې د پام وړ زغم څخه کار اخیستی دی. همداراز زیاتوي چې پر پاکستان برید د پهلګام د برید په بدل کې کړی. د هند دفاع وزارت ګواښ کړی چې که پاکستاني پوځ د کوم هوایي یا مزایلو د حملې هڅه وکړي نو د یاد هیواد ځوابي برید به تر دې لا پراخ وي. د پاکستان پوځ د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د هند له بریدونو وروسته ویلي چې 8 کسان وژل شوي او 33 نور ټپیان دي. تر دې وړاندې ویل شوي چې په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شته. هندي پوځ ویلي چې د پاکستاني عسکرو په ډزو کې د کشمیر یو شمېر عام خلک په نښه شوي دي. د پاکستان پوځ ادرسونو د خپل ناکامۍ پټولو لپاره ادعا کړې چې د هند 3 الوتکې نسکورې کړي دي، خو ویډیوګانې یې زړې نشي کړي دي. پاکستان د راتلونکو 48 ساعتونو لپاره خپل هوایي حریم د هر ډول الوتنو پر مخ وتاړه. د پاکستان مشهور خبریال احمد نوراني لیکلي تر اوسه د پاکستان هیڅ هوایي او همداراز د هیڅ مزایل برید پر هندوستان نه دی کړی، تش د خلکو غولولو لپاره اوازې خپروي. هغه زیاتوي چې هندوستان دومره پرمختللی دفاعي سیستم لري چې که د پاکستان الوتکې یا مزایل له سرحد څخه واوړي نو د هغوی لخوا په نښه او خنثی کړل شي. هندیانو پاکستان ته د پیغور په ډول ویلي چې خپل خلک مه دوکه کوئ. هندي پوځ خپل کار وکړ او په جګو سترګو درڅخه لاړل. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.